لیکن خدا نه خواسته که یو څوک په زکات کې قصور او کمی وکړي نو بیا خو دغه رقم د پیغمبر علیه السلام او حدیثو کې پر دې باندې ډېر وعیدونه هم راغلي دي. لکه پیغمبر علیه السلام وایي د ټولو څه مخکې جهنم ته 3 کسان ورځي. یو ظالم بادشاه دی چې د هغې د رعیت سره د ظلم معامله وي، او دویم مفلس متکبر دی، مسکنت هم دی او په دماغ کې لویي هم ده، او دریم هغه مالداره دی چې هغې ته الله تعالی مال او دولت ورکړي دی په زکات کې کمزوري کوي. نو ظالم بادشاه دی او مفلس متکبر دی او هغه مالداره چې هغې په زکات کې کمزوري کوي. پیغمبر علیه السلام وایي د قیامت میدان کې جهنم ته د ټولو څه مخکې دا 3 کسان ورسي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت را نقل کی الله تعالی موږ ته د لمانځو د زکات یو ځای امر کړی دی، اقیموا الصلاة وآتوا الزکات، لمونځ به کوئ او زکات به ورکوئ. لیکن د دې سره سره الله تعالی دا امر هم راته کړی دی چې کم چا په زکات کې کمزوري وکړه د هغې لمونځ هم نه دی قبول. بیا که لمونځ سړی په بیت الله کې کوي، بیا که لمونځ سړی په مسجد اقصی کې کوي، بیا که لمونځ سړی په ریاض الجنه کې کوي، که لمونځ په هر څنګه بهترین عبادت خانه کې کوي، چې کم سړی په زکات کې کمزوري کوي او په زکات کې حیلې ګوري بانې ګوري او د زکات د ورکولو څخه په قسمه قسم بانو باندې ځان خلاصوي، نو د هغې لمونځ په هیڅ شکل الله تعالی ته قبول نه دی. او چې کم څوک زکات نه ادا کوي، چې په کم قوم کې زکات نه ادا کیږي، پیغمبر علیه السلام وایي دنیا کې الله تعالی پر هغې کاختی راولي. بل روایت کې راځي چې کم قوم کې زکات نه وي الله تعالی پر هغې باندې دنیا کې بارانونه بندوي. بل روایت کې راځي د هغې قوم سره الله تعالی خپل رحمت بندوي، هغه قوم په مشکلاتو او پریشانیو کې راځي. نو دنیا کې باران بندیږي، په دنیا کې کاختی راځي او په دنیا کې مشکلات او پریشانی راځي، او په قیامت کې چې د قیامت څخه وروسته د دغه سړي د دغه انسان چې کم انسان په زکات کې کمزوري کړې ده د هغې ټوله زندگی بیا په جهنم کې تېرېږي، د زندګۍ ډېره حصه یې په جهنم کې بیا اوسېږي. او دغه رقم پیغمبر علیه السلام وایي چې کوم سړی د مال زکات د زکات پیسې او مال د خپل مال سره یو ځای کړي، الله تعالی د ده مال هم هلاکوي. محدثینو د دې 2 ترجمې لیکلي دي. یو معنا د دې دا ده چې تا ته الله تعالی مال درکړی دی او ته زکات ورکوونکی انسان یې، لیکن په زکات کې حیلې او بانې ګورې او زکات په مختلفو غرضو سره او زکات کې مختلفې ګټې ځانه اخلي، نو بیا خو ته زکات په ښه طریقه نه ادا کوې او د زکات مال داسې دی لکه د خپل مال سره چې راګرځئ، نو الله تعالی به ستا پر مال باندې هلاکت مسلط کړي. او دویمه ترجمه د دې دا ده تا ته الله تعالی مال درکړی دی، لیکن تا هغه مال پټ پټ کوې او خلکو ته د زکات مستحق ځان ښکاره کوې. د زکات مستحق نه یې، د زکات مصرف نه یې، لیکن د هغې څه باوجود د خلکو څه زکاتونه راټولوي، نو د زکات پیسې راوړې د خپلو پیسو سره یږدې، الله تعالی به ستا پر دې مال باندې هم هلاکت مسلط کوي چې کومې پیسې تا په چونګې چونګې راجمع کړي دي او کومې پیسې تا په سپماو د ځانه سره ایښي دي، الله تعالی به دې پر هغه پیسو باندې هم ناګهاني آفت مسلط کوي. نو په دې وجه باندې زکات ادا کول دا د مسلمان فریضه ده او دا د اسلام رکن دی او دا د مسلمان پر غاړه باندې الله تعالی یې شی وظیفه ده.